الله تعالی په موږ او تاسو باندې کرم او احسان دی او اسلام ډېر ښکلی دین دی، ډېر ښکلی د امن او د محبت دین دی او پاک دین دی د اسلام. نور په نورو دینونو کې نه د انسان داسې څه خاص قدر او اهمیت شته، نه داسې د انسان نه په ژوند څه قدر او اهمیت شته او نه په مرګ څه قدر اهمیت شته، لیکن اسلام کې د هر انسان دپاره څه دی؟ حضور علیه السلام الله جل شانه حضور علیه السلام ته د مور او پلار په باره کې، حضور علیه السلام بیا صحابو ته د رشته دارو په باره کې، د مشرانو په باره کې، د خور حق، د ترور حق، د پلار حق، دغه شان د ګاونډي حق، دا ټول حقوق حضور علیه السلام بیان کړي دي. او په نورو دینونو کې دا نشته، په نورو دینونو کې دا نشته. نو دا مسلمانی چې الله موږ ته راکړې ده، نو چې دا مسلمانی موږ او تاسو سر ته رسو او د دې مسلمانۍ مطابق زندگی تیرو، نو هغه به موږ او تاسو د الله او د الله د پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احکامات مطابق به تیرو. که چیرته موږ او تاسو خدای مکه دا مسلمانان د الله تعالی نافرمانیو کی او دا خپل زندگی د الله د احکاماتو مطابق تیر نه کی، نو دا در پاره د دنیا او د آخرت د نقصان ذریعہ ده. او حضور علیه السلام فرمای صحابو ته وی تاسو چې د یو بل سره جون تیروي نو د یو بل سره مینه محبت ساتي. او د حضور علیه السلام یو حدیث دی بخاری شریف کې دا حدیث ته، حضور علیه السلام فرمان دی وی کم دو کسان، کم دو مسلمانان چې خالص مخلص د الله د رضا لپاره د یو بل سره تعلق ساتي، یو بل سره مینه ساتي، یو بل سره رشتہ داری پالي، حضور علیه السلام فرمان دی د قیامت په ورځ به دا سړی د الله د عرش د سوري لاندې ولاړ وي. او ورځي د قیامت په ورځ به دا سوري بني، دا بلډینګونه بني، ځکه د قیامت سخت ورځ ده. قرآن کې الله وی اذا الشمس کوورت، وی پیغمبره هغه وخت چې کله به د انور څه دی دا به راښکته شي. دا څومره د انور موږ نه څومره لرې دی؟ یربونه کیلومیټره دا موږ نه لرې دی او دا به راښکته شي. بیا بل صورت کې الله وی اذا السماء انفطرت، الله وی پیغمبره دا ښکلی اسمان چې دی دا ښکلی شین اسمان، هغه وخت د قیامت هغه سخته ورځ چې د اسمان بسرې دا به وشلیږي. واذا النجوم انکدرت، الله رسول الله مبارک ته وی په اخیری سپاره کې وی هغه وخت چې کله به دا ستوري نه دا به ټوکړي ټوکړي شي، دا به راوغورځېږي. دا ستوري الله پاک په خپل قدرت پیدا کړي. دا اسمان ته تاسو وګورئ، دا ښکلی روښانه اسمان، دا ښایسته رنګ اسمان، دا چې د کله نه الله پاک پیدا کړی دا اسمان، لکونه یربونه کاله وشي الله پاک د اسمان پیدا کړي، چېرته پکې کوږوالی نه دی راغلی، چېرته پکې سوری نه دی شوی، بغیر پیلره بغیر دیوال الله پاک د اسمان قایم کړی دی. دا د الله قدرت دی، دا د الله نظاری دی، دا د الله قدرتونه دي. خو دا ښکلی اسمان نه دی، دا به د قیامت په ورځ ټوکړي ټوکړي شي، رو به غورځېږي. په دې اسمان کې لا تعداد ستوري دي، بې شماره ستوري، د ستورو شمار چاته هم نه دی معلوم سوا د الله نه. دا یو ستوري دا د الله په قدرت دومره لوی دی، دومره لوی. یو عالم بیان کو وی دا دنیا دا موږ او تاسو چې پکې اوسېږو دا څومره لوی دنیا ده، ساره ویښې چاته نه دی معلوم، لوی دنیا ده. دا دنیا چې اوه پیرې کې اوه پیرې، نو دا په یو ستوري کې برابر راځي. تاسو به دې په دماغ هم بېکار وکړو، دا دنیا چې اوه پیرې کې او ستوري موږ ته د دې نه څومره کې دقه نه ښکاري. دا یو ستوري د اسمان نه چې راوغورځېږي، د قیامت په ورځ چې راوغورځېږي، دا یو ستوري که راپرېوتو دا دنیا به نه پاتې. دا الله پاک په خپل قدرت دا نظام چلی. نو د هغې الله جل شانه د احکاماتو مطابق زندگی هم تیرول پکار دي. نو د قیامت هغه سخته ورځ چې سوري به نه وي، د بلډینګونو سوري به نه، د دیوال سوري به نه، د اونې سوري به نه، د الله د عرش سوري به باقي وي، د الله د عرش. او د الله عرش کوم ځای کې دی؟ دا اوه اسمانونه دا موږ د اسمان ښکاري، د اسمان د پاسه بل اسمان، د اسمان د پاسه بل اسمان، بیا د اوه اسمانونو د پاسه د الله عرش دی. حضور علیه السلام نه یو صحابي تپوس کړی وی حضرت
د دې اسمانونو د پاسه څه شی دی؟ حضور علیه السلام ورته وی د اسمانونو د پاسه عرش دی، عرش. او بیا د عرش د پاسه څه شی دی؟ وی د عرش د پاسه کرسی ده. بیا حضور علیه السلام نه تپوس کی صحابي وی حضرت دا عرش څومره دی څومره؟ حضور علیه السلام ورته وی چې دا واړه ځمکې، دا واړه اسمانونه، دا دریابونه، دا ټوله دنیا دا را یوځای کې، نو دا د الله د عرش په مقابل کې داسې دي چې یو غاټ همواره میداني او په هغه میدان کې یو ورکوټی کاڼی پروتي، د هغه کاڼي څه حیثیت وي په غټ میدان مقابل؟ نه، دومره یعنی د الله تعالی عرش دا دومره لوی دی. او بیا حضور علیه السلام نه صحابي تپوس کوي وی حضرت دا کرسی څومره ده؟ حضور علیه السلام ورته وی دا واړه ځمکې، دا واړه اسمانونه، دا هر څه چې دي سره د عرشه، تاسو ته چې مو سره د عرشه چې دا را یوځای کې، نو دا د الله د کرسۍ په مقابل کې داسې دي چې لکه یو غټ همواره میداني او په هغه میدان کې ورکوټی کاڼی پروت وي، د هغه کاڼي هېڅ حیثیت نه. نو د الله د عرش په مقابل کې د الله د کرسۍ په مقابل کې د دې عرش د دې ځمکې اسمانونو د دې دنیا هېڅ حیثیت نشته. خبره پوه شوې؟ نو دا ټول د الله قدرتونه دي. نو د قیامت په ورځ نه د دیوال سوري شته، نه د اونې سوري شته، د الله د عرش سوري به باقي وي. او د قیامت په ورځ به هغه کس د الله د عرش ته سوري لاندې ولاړ وي چې کوم سړی په دې دنیا کې د بل مسلمان رور سره د الله د رضا لپاره تعلق ساتي. نن سبا زموږ تعلقونه څه دپاره دي؟ چې چا سره پیسې ډېرې نو تعلق ورسره ساتي. داسې ده که نه؟ سړی مالداري که نه هر سړی ورسره تعلق ساتي، او سړی غریب که نه بیا ورسره تعلق ساتي؟ نه، لرې که نه بس غواړي. لیکن حضور علیه السلام څه وایي؟ د دواړو جهانو سردار وایي چې کم سړی د الله د رضا لپاره د یو بل سره تعلق ساتي، د الله د رضا لپاره یو بل سره رشته داری پالي، د الله د رضا لپاره یو بل سره محبت ساتي، دا کسان به د قیامت په ورځ د الله د عرش ته سوري لاندې ولاړ وي. خبره پېښ شوې؟ نو دا محبت، دا رشته داری، دا تعلق په څه جوړیږي؟ نو دا په یو عمل جوړیږي. هغه عمل دی هغې ته ویل کېږي سلام. څه شی لکه سلام. نن بیان موږ د سلام متعلق کوو. دا دومره چې دا لویه قصه ما شروع کړه، دا د څه چې زه هغه خپل مقصد له راشم، هغه سلام دی. سلام حضور علیه السلام فرمایي وی تاسو سلام عام کې عام. د دې یهودو یو عالم د حضور علیه السلام په زمانه کې عبدالله ابن سلام نوم یو، بیا وروسته مسلمان شوی دی. دا عبدالله ابن سلام دته چوي چې په مکه کې پیغمبر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا عبدالله ابن سلام راغی حضور علیه السلام له، او دا عبدالله ابن سلام دی په خپله وی حدیث ته ده، دی په خپله وی ما وی چې زه به د دواړو جهانو سردار له ورځم او زه به ردنه تپوسونه کوم، تپوسونه چې آیا دا په حق پیغمبر دی او که نه دی. تاسو ما په خبره پوهېږئ؟ وی زه به ردنه تپوس کوم. دا عبدالله ابن سلام وی چې کله زه لاړم حضور علیه السلام ته، مخامخ مې وی چې څنګه د حضور علیه السلام په مخ مبارک باندې سترګې ولګېدې. وی بس وی زما نه هغه سوالونه او تپوسونه ټول هیر شول. وی ما وی چې دا ښکلې چهره دا د حق پیغمبر چهره ده. دا عبدالله ابن سلام وی زموږ حضور علیه السلام ډېر ښکلی و، ډېر حسین و، ډېر جمیل و. د حضور علیه السلام د سترګو مطابق به ته زه یو حدیث وویم، شمایل ترمیزی کې دي، د حضور علیه السلام لاسونه څنګه و، د حضور علیه السلام ویښته مبارک څنګه و، حضور علیه السلام سترګې مبارکې څنګه وې، حضور علیه السلام مخ مبارک څنګه و. سترګه مبارک به ته زه وویم د حضور علیه السلام سترګې نه ډېرې چوچې وې او نه ډېرې غټې وې. دا ډېرې غټې سترګې نه دي، دا هم بدې لګي، او چې ډېرې چوچې وي لکه د چاینا والا په شان هم ډېرې بدې لګي. د حضور علیه السلام سترګې مبارکې ښکلې ګول مبارک وي، نه ډېرې غټې وي او نه ډېرې وړې وي. او د حضور علیه السلام مخ مبارک چې دی دا نه ډېر پلنو او نه ډېر اوږد او نه ډېر کوچ و، بلکل درمیانه ښکلې ګول مخ مبارک و د حضور علیه السلام. دا شمایل ترمیزی کې ذکر دی. د حضور علیه السلام د مخ مبارک رنگ چې و، د حضور علیه السلام د مخ مبارک رنگ، خلک وی حسن د یوسف علیه السلام ډېر مشهوره داسې ده، او نه
حسن زمونږ د پیغمبر ډیر زیات وګورئ د یوسف علیه السلام حسن هم ډیر ښکلی و هغه هم ډیر ښکلی و خو د هغې د حضرت یوسف علیه السلام ښکلیوالی او ښایست داسې و سپینو مخ مبارک سپینو خو زیړوالي ته مایل و اوس تاسو سوچ کوئ سپینو د یوسف علیه السلام مخ مبارک خو زیړوالي ته مایل و او زمونږ د رسول الله مبارک مخ مبارک سپینو خو سوروالي ته مایل و لکه مثال داسې زمونږ ته به شیخ ادریس صاحب درس کې هلته اکوړي کې هغه به موږ ته د ترمذي شریف ښودلو وی مثال به درله زه داسې درکمه چې سپین پی راوالې د پیو رنګ سپین که نه تک سپین پی او ته پکې روح افزه واچې چې په هغې کې څنګه سوروالی راشي وي د حضور علیه السلام د مخ مبارک رنګ سوروالی ته مایل او د هغې حسن ته څوک هم نشي رسېدل حضور علیه السلام سترګې مبارکې ښکلې سترګې او د حضور علیه السلام ویښته مبارک وره ویښته مبارک یې ګلګوتې نو او نه داسې ډېر نیغ نرم ویښته د حضور علیه السلام مبارک رسول الله مبارک درې قسمه ویښته پریښي دي درې قسمه یو ته ویل کېږي لمه بل ته ویل کېږي جمه او بل ته ویل کېږي وفره حضور علیه السلام یو ویښته مبارک چې دی هغه د غوږونو د پوسکۍ پورې واړه واړه ویښته بل ویښته مبارک د حضور علیه السلام د دې مرۍ نه لږ لاندې بل دریم قسم ویښته د حضور علیه السلام هغه تر د اوږو پورې حضور علیه السلام چې به کله په کلي باندې نو بیا به ویښته مبارک د اوږو پورې کله چې به په سفر داسې نو بیا به ویښته مبارک داسې لږ بوږدو او بیا به چې کله د جهاد په میدان کې به نو بیا به ویښته مبارک تر د اوږو پورې دا د حضور علیه السلام ویښته مبارک حضور علیه السلام ږیره مبارک ښایسته ښکلې ږیره ښه مزېداره ږیره حضور علیه السلام پرېښودې ده حضور علیه السلام وی چې کوم سړي زما په شانتې ځان جوړ کو ږیره یې پرېښودله او په دې نیت یې پرېښودله چې دا زما د نبي طریقه ده وی زه به ورله قیامت په ورځ شفاعت کوم زه به ورله ویسې د قیامت په ورځ شفاعت کوم که یو سړی ډېر هم ګناهګاري ډېر هم خطاکاري په دې نیت د حضور علیه السلام په شان ځان جوړ کړی دی چېرې دا زما د نبي طریقه ده دا زما د نبي ږیره وه زم ږیره پرېږدم علما فرمایي چې حدیثو کې راځي چې د قیامت په ورځ به حضور علیه السلام ولاړ وي حوض کوثر اوبو سره حوض کوثر اوبه پیژنې لکه خدای دې نصیب کړي دا د قیامت په ورځ چې دا خلک د حشر په میدان کې ولاړ وي او د انور سم راښکته شوي او د ډېرې ګرمۍ د لاسه دا ټول انسانان تنګ وي دی به ټول تږي شوي دا انسانان حضور علیه السلام به خپل امتي ته به وي راځه دا اوبه وڅښه چې په تا باندې لوږه تنده ني رسول الله مبارک سره به د سرو زرو د سپینو جامونه به ورسره صحابه به ورسره ولاړي یو طرف ته به ابوبکر صاحب ولاړي بل طرف ته به عمر صاحب ولاړي د دواړو جهانو سردار به په خپل لاس مبارک باندې سید امتیانو ته د حوض کوثر اوبه به ورکوي او چې کم امتي د حضور علیه السلام په شانتې ځان جوړ کړي وي د دواړو جهانو سردار به ورله غاړه ورکوي ځان ته به یې راجوخ کړي خدای دې نصیب کړي ځان ته به یې راجوخ کړي وي دا زما امتي دی زما په شانتې ځان جوړ کړی حضور علیه السلام طریقې راولې ځان کې او چې کم امتي د حضور علیه السلام په شان ځان نه دی جوړ کړی ډېر هم نیک عمله دی خو د هغه طریقه ځان کې نه راولي د هغه په شان ځان نه جوړوي د هغه په شان څه دی ځان نه ښایسته کوي حضور علیه السلام به د قیامت په ورځ مخ اړوي مخ خدای د دې حالت نه بچو ساتي مخ پتې اړوي وایي دا خو زما امتي نه دی مخ پتې اړوي د هغه په شان به ځان جوړو کړي انشاءالله حضور علیه السلام زمونږ دپاره ډېرې جړاګانې کړي ډېر الله ته جړلې دي ډېر الله ته منت کړی دی ډېر الله ته زاری کړی ده د دې امتیانو دپاره موږ تاسو دپاره نو حضور علیه السلام وي تاسو د یو بل سره څه دی سلام کوي سلام سلام معنی څه ده سلام دا د سلامتیا نه دی نو د سلام خو یو مطلب به دا موږ وایو علما وایي سلام دا د الله نوم دی څه شی لکه دا د الله نوم دی قرآن کې څه دی السلام المؤمن المهیمن السلام المؤمن المهیمن دا د الله نوم دی نو چې موږ تاسو د یو بل سره سلام کوو نو موږ به دا وایو چې پتا دی د الله د طرف نه څه دی لکه سلامتیا وي یا د الله د ستا ملګري شي نو دا د الله نوم دی سلام بله دا سلام دا د سلامتیا نه دی یعنی سلام مطلب دا دی چې د یو بل سره میلاویږي دا په دې نیت میلاویږي چې ته زما د طرف نه په امن کې او زه ستا د طرف نه څه په امن کې او سلام د وجې نه دی مینه راځي مینه محبت پیدا کیږي سلام د وجې نه بغض ختمیږي کینه ختمیږي حسد ختمیږي
او چې کوم ځای کې سلام ډیر وي، سلام په کوم کور کې په کوم ځای کې، هلته به څه دی لکه هلته به مینه پیدا کېږي. نو عبدالله ابن سلام وی چې ما کله حضور علیه السلام ته وکتل، وی زما نه هغه خپل سوالونه ټول هیر شو. وی ما وی چې دا ښکلې چهره دا د دواړو جهانو سردار چهره ده. بیا وی عبدالله ابن سلام د خبرې ته لږ وږ شي، وی حضور علیه السلام ته چې ما کله وکتل که نه، وی زما په دې زړه کې یو ډېره لویه جذبه او یو ډېره مینه مې پیدا شوه. وی زه په حضور علیه السلام باندې کلک عاشق شوم. صحابه ډېر بختور خلک وو که نه، حضور علیه السلام به مخامخ لیدو، څه ښکلي خلک وو بختور. نو وی حضور علیه السلام صحابو ته یو حدیث وی، حدیث زه تاسو ته ویم. یو ورته دا حدیث وی چې افشو السلام، تاسو سلام عام کې، اطعم الطعام، تاسو محتاجو ته خوراک ورکې، وصل الارحام، تاسو سره رشتہ داری پالے، رشتہ داری پالے حضور علیہ السلام فرمائی. او بل دا چې کله تاسو ته اجابت الدعوه، یعنی تاسو ته چې کله دعوت درکړي شي هغه دعوت قبلوي. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ وی حضور علیہ السلام دا سلور خبر صحابه ته وکړي، او بیا حضور علیہ السلام وی څوک چې دا سلور کار کوي وی دخل الجنه، دا سړی به الله جنت ته داخل کی. کم کار لکه آسان کار ہے، افشو السلام، سلام یو بل تکوي. اطعم الطعام، غریب دی، فقیر دی، مسکین دی، گاونډي دی، رشتہ دار دی، د خپل وس مطابق ول خوراک ورکوه. مسافر دی خوراک ورل ورکوه. دیم دا آسان عمل دی. او دریم مې تاسو ویل لکه تاسو سوای اجابت الدعوه، تاسو د یو بل سره لکه دعوت قبلوي، دعوت قبلوي، خو د ګناه دعوت به چانه قبلې لکه د خیر دعوت به قبلې. حضور علیه السلام تاسو یو بل دعوت کوي، دعوت کول پکار دی، دا د حضور طریقه ده. حضور علیه السلام به خپلو صحابو هم دعوت کولو، ضروري نه چې ته په خلکو باندې څه دی ګډان او غوښې وخوري. دعوت کې به حضور علیه السلام صحابو ته څه ورکړه، کجوري به کېښود، اوبه به کېښودلې. حضور علیه السلام او دعوت بغیر دعوته ګورې چېرته ځای مه ګورې خالقه، بغیر دعوته نه خفه کېږو به نه. زمونږ دا پښتانه په دې نه دي، چرته چې خیرات وویني یا چرته دیګ وویني په بیا به هلته ناست او شپېته ګیلې ته کوي. بیا حضور علیه السلام حدیث دی چې دعوت درته چا درکو، دعوت له ورشه چې تا ته څه عذر ني قبول یې که، ورشه دعوت له ورشه. خو چې دعوت درته چا نه درکړې، قسم په خدای دا د مسلم شریف حدیث دی. حضور علیه السلام فرمایي چې دعوت چا نه درکړو، دعوت له لاړې، چا درته د روټۍ ویلي نه دي، چا درته د خیرات ویلي نه دي، او ورله لاړې، د دواړو جهانو سردار وی غل وردن شو ډاکو ووتې. دا د مسلم شریف حدیث دی، دا په اسلامي آداب کتاب دی، دا په هغې کې دا د اسلام آداب دی. وی غل وردن شولې او ډاکو ترې ووتل، حرام دی وخوړل، د بل مسلمان حق دی وخوړلو. حضور علیه السلام به طریقه سوه ووره. یو صحابي ورله د حضور علیه السلام زمانه کې یو درزي و، کپړې به جوړولې. نو هغه درزي حضور علیه السلام لراغي وی حضرت وی ما بیګاله ستاسو دپاره دعوت کړی دی، تاسو به لږ رانه شئ. حضور علیه السلام ورته دربه شو. حضور علیه السلام ورته ما سره به دوه درې ملګري م راځي، وی حضرت راولې ځان سره. د دواړو جهانو سردار چې څنګه را روانېدو، په دې کې یو مېلمه د حضور علیه السلام بل راغی. حضور علیه السلام هغه مېلمه ته وی راځه موږ سره، طریقې ته ګوره ها، وی راځه موږ سره. چې حضور علیه السلام لاړو، هغه درزي ته دروازه وټکوله چې هغه راووتو. د دواړو جهانو سردار هغه صحابي ته وی، هغه درزي ته وی تا خو موږ ته دعوت کړی او ما تا ته ویلو چې ما سره به دوه درې کسان هم درځي. نو دا څلور کسان هم ما سره خپل راغلي، خو دا یو مېلمه ما سره لاره کې راغی، دې مې ځان سره را روان کو. خو که د ستا اجازت ستا په دعوت کې به شریک شو، خو که د ستا اجازت نه دې به زه رخصت کړم. څومره ښکلې طریقه په خبره پېښ شوې. حضور علیه السلام چې دا خبره وکړه، هغه صحابي ورته وی، هغه درځي وی حضرت چې تاسو ځان سره راوستي، زه به یې څنګه واپس کوم، زه به یې څنګه واپس کوم چې تاسو ځان سره راوستی دی. نو حضور علیه السلام وی تاسو د یو بل ته دعوت کوئ، یو بل سره څه دی لکه سلام کوئ. هلکه دا خبره وره، سلام د ټول نه لومبي چا کړی دی؟ دا ذهن کې کښېنوئ، د ټول نه لومبي سلام حضرت آدم علیه السلام کړی دی. حضرت آدم علیه السلام چې کله الله پاک په خپل دست قدرت تیار کو کنه او روح یې پکې واچو، نو بیا الله پاک حضرت آدم علیه السلام ته وی لاړ شه، دغلته به یو غټه ډله ولاړي د فرشتو، او هغه د فرشتو ډلې ته به څه دی سلام به ورته وکړي. حضرت آدم علیه السلام یا الله څنګه سلام به کومه؟ د سلام طریقه هم الله ښودلې ده.
الله پاک حضرت آدم علیه السلام ته وی ته به دغه فرشتو ډلې ته وی چې السلام علیکم، ته ورته وی چې السلام علیکم ورحمت الله. حضرت آدم علیه السلام راغی، د فرشتو یو لویه ډله ولاړه وه. حضرت آدم علیه السلام د فرشتو ډلې ته وی السلام علیکم. فرشتو ورته په جواب کې څه وی؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دا طریقه د چا ده؟ لکه دا د فرشتو طریقه ده، دا د الله حکم دی. لومبی سلام حضرت آدم علیه السلام کړی دی، سلام به کوو که به نه کوو. حضور علیه السلام له یو صحابي راغی، وی حضرت کور کې ډېره زیاته غریبي ده، یو ټیم هم زمونږ په کور کې کله روټۍ وي او کله نی، ډېره زیاته غریبي ده. او وی حضرت په کور کې لږ اختلافات دي، څه طریقه څه وظیفه راته وښایه چې غریبي هم ختمه شي، اختلافات هم ختم شي. حضور علیه السلام ورته څه ښیي او ورته وایي چې کله کور ته لاړ شي نو خپل کور کې په خپل اهل و عیال باندې سلام کوه. څه کوه؟ لږه سلام کوه. اهل و عیال نه څه مراد؟ مور دې ناسته د سلام کوه، بیبي دې ناسته د سلام کوه، پلار دې ناسته سلام کوه، بچی دې ناسته سلام کوه. وره صحابي وایي چې کله ما دا عمل شروع کو حضور علیه السلام ته سلام وکړي، وی د سلام نه پس بیا یو پیره په ما درود وایه. څه وایه؟ لکه درود شریف وایه. هغه صحابي وی په حدیثو کې دا الفاظ دي، وی چې کله ما دا عمل شروع کو، دا عمل وی چې کور ته رالم سلام به مې واچو، کوراله به ټولو سلام واغستو، درود به مې یو پیره ځان سره وی پټ. وی الله پاک دومره را باندې رحم وکړو، دومره مالداره شم، دومره مالداره چې د لسو کورونو د روټۍ او د خوراک انتظام هم څه دی، دا زما د کور نه ځي. د لسو کورونو انتظام روزانه وی دا زما د کور نه څه دی، د لسو کورونو انتظام کېږي د روټۍ. نو سلام کې ډېرې فایدې دي، په خبره پوه شوې. او سلام حضور علیه السلام د دې رجب په دې میاشت کې، لکه دا رجب میاشت شروع ده که نه، موږ پښتانه ورته څه وایو؟ زبرګې میاشت. د څه شی؟ لکه زبرګې میاشت. دا ډېره بختوره میاشت ده، میاشتې ټولې بختوري، خو په دې میاشت کې حضور علیه السلام البته انشاءالله را روانې جمعې بیا بیانوم د معراج واقعه انشاءالله را روانې جمعې ته. نو حضور علیه السلام چې د معراج په شپه باندې د الله ملاقات ته لاړو، نو الله ورته وی زما محبوب پیغمبره دومره د ځمکې نه راغلی، دومره لوی مزل دې وکړو، اووه د اسمانونه کراس کړل، دومره لوی مزل دې وکړو، تا مال د دنیا نه څه راوړي دي؟ حضور علیه السلام ته الله ورته تا مال څه راوړي دي؟ نو حضور علیه السلام داسې اتحیاتو شکل کې ناست او دا ګورې زمونږ عقیده ده، دا زمونږ ایمان دی چې حضور علیه السلام او الله تعالی د یو بل سره بالکل مخامخ ملاقات شوی دی. په خبره پوه شوې؟ د یو بل سره مخامخ ملاقات شوی دی. نو حضور علیه السلام داسې مخامخ ناستو اتحیاتو شکل کې، الله ته تپوس کې محبوب پیغمبر تا مال څه راوړي دي؟ نو حضور علیه السلام ورته وایي التحیات لله والصلوات والطیبات. ولې التحیات نه درځي څه؟ لږ تیز اواز سره التحیات لله والصلوات والطیبات. دا الفاظ چې وویل دا حضور علیه السلام وویل. چې حضور علیه السلام دا الفاظ وویل، الله ورته څه وایي؟ الله ورته السلام علیک ایها النبی. الله حضور علیه السلام ته وایي اے زما محبوب پیغمبره پتا دې زما د طرف نه څه سلام وي. سلام د چا طریقه ده؟ دا د الله طریقه ده. حضور علیه السلام ته ویلی دي السلام علیک ایها النبی، سلام دی پتا باندې زما محبوب پیغمبره رحمت الله وبرکاته. حضور علیه السلام بیا څه وایي؟ حضور علیه السلام وایي السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. حضور علیه السلام بیا وی اے الله سلام دې په ما باندې وي او په نیکانو بندګانو دې وي. نو سلام د چا طریقه ده؟ دا د الله طریقه ده. دا به کوو. د سلام د وجه نه څه امن راځي، خوشحالي راځي، محبت راځي، کور کې د رزق زیاتېدل راځي، برکتونه راځي. چې تاسو صرف په دې یو حدیث باندې عمل وکړو، بیړیم پارکی وره بیړی پار کېدل پیژنې؟ عارف استاد خبر الله دی وبخي. ابي بیړی بم څه لکه پار شي او کامل هم پیونو کو بیا هم بیړی چاپه شي. دا بچا لکه عارف مولوی صاحب خو پیژنې کا الله دی وبخي، الله دی په قبر رحمتونه وري. څه لکه آسان کارونه افشو السلام، سلام د یو بل سلام کې ما سره دا عهد کې دا ما چې څومره دا حدیث مې وي چې په دې عمل راشي، کوم عمل کنه سلام به کوو یو بل ته.
مشر با کشر تم سلام کوي، کشر به سړي مشر تم سلام کوي. او حضور علیه السلام وایي کم سړی چې په سلام کې ابتدا وکړي، مخکې وکړي، بادیه بالسلام بریه من الکبر والنفاق. حضور علیه السلام وایي څوک چې په سلام کې مخکې کوي دا سړی به د 2 بیمارو نه بچي، یو به د کبر نه بچي، یو به څه دی د نفاق نه بچي. سلام به کوو که نه؟ او افشو السلام اطعموا الطعام، یو به غریب ته څه دی خوراک ورکول، محتاج ته څه دی مسافر ته خوراک ورکول، فقیر ته خوراک ورکول. او دریم نمبر څه دی لکه اجابت الدعوه، دعوت قبلول. خو د ګناه دعوت به چانه قبلې، لکه د ګناه دعوت څه مثال چې ته وایي چې بېګاله رباب مانګې راځي به تا ته دعوت دی، یا وایي چې بېګاله بجلاګان راځي بیا به راځي، دې له به نه ځې ګورې چې تا ته وایي چې لکه تا ته دعوت ته بېګاله به جومات کې څه دی خبره کېږي، یا څه دی لکه ترجمه به کېږي، یا څه دی لکه روجي دي، یا مثال نور څه دي. خیر تاسو د خوراک دعوتونه ډېر زر قبلوي، د سیروزي دعوت چا قبول نه کړو؟ امیر صاحب سیروزي دعوت چا قبول نه کړو؟ او نه د شبي جمعې دعوت هم قبلوي که نه قبلوي؟ یاو جی یاو. نو دعوت قبلول خالقه د نیکه دعوت قبلول، د ګناه دعوت په چا هم نه قبلې. د ګناه دعوت قبلول د ایمان خطر ده، د ایمان خطر ده. 4 نمبر څه دی لکه وصل الارحام، رشتہ داری پالل. تاسو وایي دومره زیره کې دا 4 خبره باندې یادوم مخه. افشو السلام، سلام یو بل ته کول. حضور علیه السلام وایي دعوت قبلول، وایي شوی سلام یو بل ته کول، دعوت قبلول. دا حدیث چې دا تاسو زده کو په دې به تاسو الله اجر او ثواب درکوي. سلام کول یو بل ته، اوګو ته خوراک ورکول، دعوت قبلول، او د یو بل سره څه دی لکه رشتہ داری پالل. دا آسان خبرې دي. حضور علیه السلام بیا آخر کې وایي دخل الجنه، څوک چې د آسان عملونه کوي دا 4 دی به صرف جنت ته به داخل شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا الله ما چې سویل که زما نه څه کمی شي ما معاف کړي، دا ټول ملګري معاف کړي. یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. یا الله زمونږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي. یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي. یا الله دا چې کوم 4 خبرې د احادیثو نه ما وکړي، یا الله په دې ټولو باندې یا الله مونږ ټولو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. خالق العزاله دا چې کوم ناس ملګري مشران کشران دي کلي علاقه کې محله کې، خدای د چا څه مشکلات ختم کړي، چا څه پریشانۍ ختم کړي، چا کورونو کې بیماری ختم کړي. یا الله د چا روزګارونه نشته حلال رزق اسباب پیدا کړي، چا شته دی خدای ته پکې خیر او برکت نصیب کړي. دا ناس چې څومره مقتدیان دي خدایا یا الله دا سره زمونږ یا الله دا سره زمونږ خدایا د مدینه منورې د حرمینو شریفینو دیدار نصیب کړي. او یا الله بیا د هغې نه پسې خدای مونږ ټول یا الله په جنت کې د حضور علیه السلام ګاونډیګیرت هم نصیب کړي. خالق العزاله مونږ ټولو نه راضي شي. خدای زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. یا الله زمونږ د ټولو پریشانۍ ختمې کړي. یا الله زمونږ د ټولو پریشانۍ ختمې کړي. خالق العزاله ته مو ربې ستا بندګانو ته پیدا کړي، تا ته محتاج یو. خدای زمونږ د ټولو په حال رحم وکړي. یا الله مونږ ټولو له خیر را نصیب کړي. یا الله زمونږ د ټولو نه راضي شي. یا الله زمونږ د ټولو په زړونو کې د نیکۍ سره مینه محبت پیدا کړي، د قرآن سره خدای مینه محبت پیدا کړي، د منځ او دس سره خدای مینه محبت نصیب کړي. خالق العزاله د حضور علیه السلام سره زمونږ د ټولو خالص مینه محبت نصیب کړي. خالق العزاله مونږ ټولو نه راضي شي، د ځان کدن سختۍ راته اسانه کړي، عذاب قبر نه بچ وساتي. په آخر وخت کې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه نصیب. وصلی الله تعالی علیه